د رمضان مبارک په میاشت کې چې کله غایز پرشمای کوي بیا خلک په یو غلط فهمي کې مبتلا دي هغه خبره تاسو په ذهن کې شنوي نو ان شاء الله به د تاسو رجا په صحیح طریقه مکملېږي خالداس کو چې کله غایز اذان شری شي بیا اذان شری کول نه بعد خوروک چې څو پر اذان ختم نه وي هغه پر خوروک بلکې په بعض علاقې کې خداغه خبره مشهوره ده چې په کیم ټکی باندې رجا مته په یو ټکی باندې رجا نه دا د شریعت وړ حکم نه دی د شریعت د مزاج موافق د وړ خبره نه ده چې ته په کیم ټکی رجا مته مثلا یو کس دی اته وای چې ته ویلې اذان خوشری دی ته خو خروق کې شو کې بدايه ته وای چې زه په حي علی الصلاه باندې رجا مته زه په اشهد الله باندې رجا مته زه په اخري په الله اکبر باندې رجا مته نو زه نسم په دغه ټکی باندې غلطه خبره ده دا د خلک خپل اجتهادات دي د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته باطل دایوام خبره پلاو کړی دوی چې کله اذان شریوي خروق کا څوکا پرجا باندې اثر نه لوي حالانکه رجا د لوړ نشي د استدلال د تشنکو دی و روایت نه مستدرک علی صحیحین کې یو روایت موجود دی دغه د استدلال کو هغه روایت په ځین کې خلیق شنوي اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزع حتى يقضي حاجته منه یا چې په توس کې چکله څوک د اذان اواز وروي بیا په یو وخت کې چې لوشه د پلوس کې بیا د لوشه شجدي نه چې څو پر د یغ نه خپل حاجت خپل ضرورت د پیرا کړای نه وي یعنی بیت شلې نه وي یا خاروق کړای نه وي خاروق ته وکړو څوک ته وکړو بیا د استدلال دا کو چې پر جواب نه اثر نه لوي حالانکه داس خبره نه ده زه تفصیل ته بیان د روایت مطلب ته شاله اول دغه په جواب کې اوله خبره د په ځین کې شنوي سوره بقره الله تعالی قران کریم کې فرمای وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر یعنی چې کله د رژیم میاشت وي بیا په یو وخت کې توس خروق کوي شو کوي چې څو پورا سپین مزای د تور مزي سره توس توازح شوی نه وي چې کله تور مزه سپین مزه نه سره پېژنې بیا توس خروق کوي چې کله فرق امتیاز کړلای شي په یو وخت توس خروق باندې کې بس دغه د توس درجه وخت شي نو دا آیات صفه خبره ده بیان کړی دوی چې د توس درجه یو وخت شریک دین کړي یو خپل مدت ده یو خپل حد ده درجه شریک ورنه درجه متول پر خپل یو حد ده او دومره خبره دا کیم روایت چې باطل پیش کوي دغه روایت مطلب څه دی صحیح مسلم کې حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا روایت نقل کوي یا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوا مؤذن حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ چې کله وه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې خوري شهدا خو د شپې اذان نه او چې کله حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان وکړ بیا په یو وخت نبی علیه السلام ورته چې بس تاسو خاروق بند خاروق ما کوي شوک ما کوي زکه چې تاسو رجا د دغه وخت نه شری شو فرق ته شي فرق دا دی چې کله د تهجد وخت و د شپې بیا په یو وخت حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کا خلطو پته لګیدل چې د تهجد وخت شری شو لہذا تاسو تهجد نفری نه شریک او چې کله وخت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان کا د یو مطلب دا دی چې باز ته توس پر شمای ختم شو د غایز وخت شری شو د توس رجا شری شو لہذا پته نه بعد توس خروق مکه نو دا کیم باطل چې روایت پیش کوي د دغه مراد د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان دی چې یو د تهجد په وخت کې اذان کو تهجد په وخت خو میش ورته یي چې خروق کړلای شي شو کړلای شي په دا کې اسم ستانشته په دا باندې رجا نه خرابېږي حالانکه هغه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان دی او چې کیم میش خبره کوي چې اذان شریوي پانه بعد خروق ما کا شک ما کا هغه حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان دی لہذا درومدار بیا په غاړې باندې په وخت باندې چې کله اذان شروع کیږي یا د اذان وخت بس تو سټیم ته کسې سټیم پیراشي بس په یو وخت تو پر شمه ختم کا اذان شریوي او کنه وشري بعض خلک داسې چې هغه د اذان انتظار کو حالانکه نن سبا دور کې جدید مشینری وته دي غاړې دي ټمپیستای او جنتري ارشه لګیدلې دي نو په چار دوی چې کله د منځه د اذانو وخت شروع کیږي بس په یو وخت کې ته خروق شوک دا باندې کا پانه بعد تورجا شری شو چې کله وخت شروع کیږي په 2 منټه 3 منټه مخته باندې کا کدا شي غاړې مخته چرته په دا سړی احتیاط کو
لہذا د باطل د دغه خبره د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته چې کیم د روایت پیش کوي هغه روایت میزبانی خو هغه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دی او چې کیم میش خبره بیانوي هغه د حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان دی حالانکه نن سبا معاشره کې دوا اذان نه نشي بلکې یو اذان شي هغه د حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ اذان دی چې کله اذان شری شي بس ته توس رضا شریش ولادتوس پر شمای ختم شي الله تعالی د مشت ټول ته حق او رښتیا ورو پیژني